بسم الله الرحمن الرحیم. نن اته درسم درس دی او دا د پښتو یګانو متعلق دی. نن سبا په د پښتو په لیکدود کې 15 قسمه یګانې هغه ډیر زیات لکه په نظر کې نیول کیږي او رعایت کیږي، هغه استعماليږي او دغه یادول ډیر ضروری دی. کله کله دی نه پوهېدا له وجې یا په صحیح طریقې سره د یاد نه رعایت کولو له وجې مفهوم ته فرق ورځي، معنا خرابېږي ورسره. نو په همدې خاطر باندې چې یو کس کمپوز کوي یا لیکل کوي، فرضاً یو دفتر کې کار کوي، عرایض لیکي، نو هغې کې د پښتو د یګانو رعایت کول دا ډېر ضروري دی او باید هغه په صحیح طریقې سره رعایت شي. نن سبا اکثر کسان صرف یګانې زده کړي نو بیا ځان نورو باندې ډېر زیات داسې بهتر او افضل ګڼي، لکه ډېر غټ لیکوال او ادیب چې یګانې ډېر اسانه دي، 15 یګانې دي، دومره غټ تفصیل هم نشته، دومره زیات لکه مشکل کار هم نه دی چې سړی زده کړي. خو هر چا ته ضروري ده چې دا یګانې په خپله لیکنه کې رعایت کړي او هغه صحیح طریقې سره ولیکي، ځکه کله ناکله د یګانو په عدم رعایت سره مفهوم ته ډېر زیات فرق ورځي. نو یګانې اول دا ستاسو خدمت کې عرض کیږي. که موږ تاسو په عربي کې لیکنه کوو، نو عربي کې مطلق دوی، لکه موږ تاسو یو مثال زه درته وایم، علا او علي، دا موږ غالبا د درس سر کې مو ویلی وو. که موږ بې ټکي ولیکو دا په عربي کې علا ده، علي نه ویل کیږي، نو دغه علا چې دغه یې خپله تلفظ کیږي نه او الف باندې بدلیږي، دغه یا سیده همیشه لپاره بې ټکو لیکل کیږي. بس عربي کې دا یوه قاعده ده. او دومره قاعده دا ده چې ټکي ورته ورکو، نو که همدغه ټکي موږ ولیکو دا دوم به اوس علي ویل کیږي، لومړنی به اعلی ویل کیږي او دوم به لکه علا یا که الف مور کړی اعلی او دا دوم به علي ویل کیږي. نو کله چې یې ټکي درلودو هغه یې به تاسو تلفظ کوئ، او که یې ټکي نه درلودو نو هغه به تاسو په الف بدلوئ. لکه موږ دلته لیکو موسی، نو موسی چې لیکو یا عیسی، نو عیسی دا ټول به بې ټکو لیکل کیږي ځکه عربي الفاظ دي، نو هماغه د عربي قاعده باید رعایت شي. اوس که دا موږ پښتو کې لیکو نو ضرور نه ده چې موږ د پښتو قاعدې لاندې راولو. اوس فرضاً په پښتو کې موږ دا حروف لیکو، دا خو اصل کې عربي الفاظ دي، اسما دي، نو که دا په پښتو کې لیکو موسی، دا پښتو قواعدو له مخې موسی ویل کیږي، ځکه دا یې چې دا دغه ټکي څه نه لري، ما قبل مفتوح یې، همداسې دا بله یې هم همداسې ویل کیږي. که دې یې ته اوس موږ د پښتو قاعده پرې مراعاتوو، دې یا ته ټکي ورکو، دوه ټکي لاندې ورکو، نو دا هم بیا موسی ویل کیږي، موسی بیا هم نه ویل کیږي. او که هغه سر په سر ټکي ورته ورکو موسی ویل کیږي یا عیسی، نو هغه هم زموږ مقصد نه ترلاسه کوي. نو همداسې که موږ لکه اداره یې ورته ورکو، که موږ امریه یې ورته اخر کې ولیکو، موږ مشکل نه حل کوو. نو په دې کې به ډېر خلک بیا دې کې ټینګ چې پښتو اصولو لاندې راولي، نو هغه نه راوستل کېږي. هغې لپاره بیا مجبور ده که موږ پښتو رسم الخط تابع ګرځوو، بیا به موسی به داسې لیکو او عیسی به هم په الف سره لیکو، داسې به لیکو. نو په ځینو مواردو کې یا په ځینو الفاظو کلمو کې بیا بالخصوص چې هغه عربي، نو د پښتو د حروفو د یګانو قاعده تطبیقول ضروري خبره نه ده، او که کله تطبیق سي مشکلات پیدا کوي. په هر تقدیر دا خبره و چې عربي کې موږ دا دوه قسمه یې استعمالېږي زیات، چې علي او علا. مثال مې درته درکړو، به دا یاد ساتئ انشاءالله څه به نه وي. بله په دغه کې چې په پښتو په فارسي دري یا اردو کې چې لیکل کېږي، هغه مطلقاً دا یې لیکل کېږي. یو که د کلمې په منځ کې راشي هغه ټکي غواړي، و الا د ټکو دغه چې ده په فارسي او د اردو رسم الخط کې بالکل دا نه لیکل کېږي او بس بې ټکو لیکل کېږي. تلفظ یې همدغه د پښتو د یې کومه چې د پښتو په اصطلاح دا د جمع یې کومه استعمالېږي، همغه لپاره همغه یې تلفظ کېږي. دا او په اردو کې یو خبره بله ده چې اردو کې موږ تاسې ویلي مو غالبا ډي سره راځي او که اف سره و الټ اف سره
دلته بل شی راغی ښه نو چې دلته موږ تاسو دا ډي سره راځي وختي مالته بله بټن غالبا وواله نو دا او یا دا دې رسم الخط کې هغه نشته نو که زه رسم الخط بدل کړم رښتیا اصلي مشکل بټن خو زه صحیح وهم نو یا پښتو کورور یا علوي نستعلیق زه راوړم نو دلته که موږ دا الټ کی طرف الټ او ډي او دا یې اردو کې اضافي استعمالیږي دا لکه موږ سي دته دوی اردو کې بړي یې ورته ویل کېږي تلفظ کې دا د جمع لپاره هم استعمالیږي او په دې باندې پوره تلفظ استعمال کېږي لکه کې لکه دلته موږ کاف ورته ورکو نو کې تلفظ کېږي نو او دا دغه یې چې دا نو دا په اردو کې اضافي استعمالیږي او بل همزه والا یې په منځ د کلمې کې په اخر کې کله کله راځي خو زیاتره په فارسی او په اردو کې څه استعمالیږي هغه دغه بیتکو یې استعمالیږي نو را به شو پښتو ته ما دلته لیکلي دي تیار نو پښتو کې دا یې په 15 قسمه ده ناوله یې دا ګوره که تاسو فکر یې دغه یې د نرمه یې ورته ویل کېږي او دا ټکي نه لري او بیتکو یې ورته ویلی شو دا اکثر په مذکر مفرد اسماء کې راځي کاغه د صفت په وخت کې کاغه د نسبت په وخت کې که مختلفو اوقاتو کې هغه دا یې استعمالي او بل یې دا د څرګند یا معلومه یې ورته ویل کېږي د څنګه په څنګه ټکی دی درېمه دا یې د سر په سر ټکی لري مجهوله یې ورته ویل کېږي او دا بل امریه یې ده او دا څلورم پنځمه لکیداره یې ده نو دا دته د مؤنث یا مرتویل کیږي او د باولنې تمزی والا یا امریه یې مرتویل کیږي نو دا زموږ تاسو نننې درس ان شاء الله زه یو د تاسو تشریح کوم یو قاعده یاد ساتئ ان شاء الله ما سره چې درس کې څومره کسان دي ګروپ کې را سره دي هغه ټول عربیت سره واقف دي عربیت باندې پوهیږي نو ګوره یو ساکن حرفي په پښتو کې مطلق دغه 15 وانه یګانې چې دي دا ټول ساکن راځي دا متحرک نه وي دې باندې لکه سکون وي په دې باندې حرکت نه وي فتحه کسره ضمه هیڅ نه وي دا یو خبره شوله نو دا خو طبعا د دوی تلفظ د سکون تلفظ نو د دې ما بعد اعتبار ده کدی دې نه ما قبل ما بعد نه د کدی دې نه ما قبل حرکت مفتوح ولو دا نو یو یې ده او کما قبل مکسور ولو دا بل یې ده او ګوره موږ عربي کې چې دا یو بل حرکت چې هغه ته اماله ویل کیږي کله چې د ما قبل حرکت د فتحې او د کسرې بین ویل سي دته اماله ویل کیږي نو دا بل تلفظ او په عربي کې غالبا ما هو نه دل ډیر نه استعماليږي او پښتو کې زیات استعمالي هغه دا چې د فتحې او د ضمیر په بین ویل سي دته اماله ویل کیږي هغه د فتحې او د ضمیر یعنی د زور او د پیخ په منځ کې چې تلفظ شي نو دا بل حرکت یې شوله نو موږ تاسو چې کلم یې لیکو یا تلفظ ته به ګورو نو که تلفظ له هر حرکت سره او یا له هر حرکت سره موافقت درلود هغه به لیکو دا یې چې د ما قبل مطلقاً مفتوح راځي لکه عربي کې موږ وایو فرضاً لام یا زرلی دا تلفظ کوو لکه لام دا ما قبل کې راغلی ده لکه اوس فرضاً علی لیکو علینا علی چې دا اخیری لفظ ما سوچ وکړو بعض الفاظ لکه فای ټکی راغلی تاسو مشهور لغت می پیدا نکو مداګر چې علینا فالت نون د جمع راغلی ده نو دلته موږ علی ټکی راخلو نو یې ساکنه ما قبل مفتوح ده نو چې کلم په پښتو حروفو کې دا دغه راځي نو هغه به دغه فهمدي تلفظ سره ویل کیږي نو د دې مثالونه دلته لیکلي دي لکه موږ دلته لیکلي دي لکه دغه لیکلي سړی او فرضاً کلی ګوره سړی ډېر زور لري او یا سره جنګیږي کلی همداسې بل لفظ راغلی ده سپی ټکی یا ښکلی ټکی